د مهمو پیښو سرټکي. پخواني او اوسني امنیتي ادارو جنرالان د محکمې له لوري د څېړنو لپاره یې امر صادرېدل. سرچینې وایي چې د کابل لومړنۍ پوځي محکمې د سالم عزتیار جنازې مراسمو باندې برید په تړاو ځینې جنرالان د څېړنو لپاره ورغوښتي دي. حکم اعدام بالای 2 تن از جنایتکاران حادثه جنازه سالم شهید تطبیق بکنند. د جون لومړۍ نیټه د ماشوم له نړیوالې ورځې سره برابره. ملګرو ملتونو وچې صندوق وایي چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د هیواد 1399 کال د وګړو اټکل. د وګړو سرشمېرنې ملي اداره وایي د ټولو وګړو شمېر په 1399 کال کې 22.9 میلیونه اټکل شوی دی. سلامونه، وخت مو په خیر. زموږ د نن ورځې خبري ټولګې ته ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. د کابل لومړنۍ پوځي محکمې د سالم عزتیار جنازې پر مراسمو برید له امله څو تنه اوسني او پخواني جنرالانو د نیولو حکم صادر کړی دی. یو امنیتي سرچینې یک ټلویزیون ته ویلي چې د کابل پوځي لومړنۍ محکمې د محمد سالم عزتیار جنازې پر مراسمو خونړۍ برید له امله امنیتي اوسني او پخواني 14 تنه د څېړنو امر هم صادر کړی دی. سرچینې زیاتوي چې جنرال شریف یفتلي، جنرال مراد علي مراد، جنرال ګلنبي احمدزی، جنرال حسن شاه فروغ او جنرال صادق مرادي نمونه په د نوملړ کې شامل دي. ورته وخت کې بیا د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم عزتیار نن یو ځل بیا د تورنو کسانو د محکمې غوښتنه وکړه. د همدارنګه له عدلي او قضایي ادارو څخه غوښتنه کړې چې 2 تنه د سالم عزتیار د جنازې مراسمو برید په اړه نیول شوي دي په اعدام باندې محکوم کړي. حکم اعدام بالای 2 تن از جنایتکاران حادثه جنازه سالم شهید تطبیق بکنند و سایر جنایتکاران که به حبس طویل محکوم شدهاند با در نظر داشت ارتکاب جرایم علیه بشریت که از سوی این جنایتکاران رخ داده است، با در نظر داشت ادعای متضررین و جنبه حقوق العبدی قضایا از رهایی و تبادله آنها بپرهیزند. د جون لومړۍ نیټه د ماشوم له نړیوالې ورځې سره برابره ده. نن د ماشوم ورځ ده، خو په افغانستان کې لا هم زرګونه ماشومان له راز ستونزو او ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو وچې صندوق وایي چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دې ادارې چارواکو ویل چې د کرونا ویروس له خپرېدو مخکې 3.7 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له تګ نه محروم وو، خو اوس 9.5 میلیونه نور ماشومان هم ښوونځیو ته له تګه لرې پاتې دي. د دې ادارې د خبرو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 6 لکه ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره هم مخامخ دي او دوی ټول درملنې ته اړتیا لري. ورته وخت کې د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې لا هم زرګونه افغان ماشومان د سختو کارونو ترسره کولو، جنسي ځورونو او د تاوتریخوالي داسې نورو ډولونو سره هم مخامخ دي. د هیواد 1399 کال د وګړو اټکل خپور شو. د وګړو سرشمېرنې ملي ادارې خپل نوي راپور خپور کړی چې د افغانستان د ټولو نفوسو په اړه باندې پکې یادونه شوې. دا اداره د هیواد د ټولو وګړو شمېر په 1399 کال کې 22.9 میلیونه تنه اټکل کړی دی، چې له دې ډلې څخه د 14.8 میلیونه تنه 51.0 نارینه او 14.1 میلیون تنه 9.0 ښځینه وګړي جوړوي. د هیواد 2.9 میلیونه تنو وګړو له ډلې څخه 10.4 میلیونه یې چې 1.0 سلنه جوړي کلیوالي وګړي او 8.0 میلیونه تنه چې 4.4 سلنه ښاري وګړي، 1.5 میلیونه تنه 4.8 سلنه کوچي وګړي برابروي. د وګړو په دې اټکل کې 14 ولایتونه چې 340 اصلي ولسوالۍ، 40 ماقطې ولسوالۍ، 14 ولایتونو مرکزونه شامل دي. یا د خبرونه چې د هر کال په
اټکل کیږي. تر څو پورې چې د طالبانو ډلې غښتلي قماندانان له زندانونو څخه خوشي نشي بین الافغاني مذاکرات به پیل نشي. طالبانو ته نږدې سرچینې یک ټلویزیون ته وایي چې طالبانو او حکومت تخنیکي پلاوي په خبرو کې پرمختګونه هم شوي دي، خو د بین الافغاني خبرو پیلېدل بیا د 15,000 طالب زندانیانو خوشي کېدو چې 15 تنه قماندانان هم پکې شامل دي مشروط دي. د ملي امنیت شورا بیا د دواړو لورو ترمنځ تخنیکي پلاوي د خبرو جزئیات په اړه وایي چې له وخت څخه وړاندې دي او په دې اړه باندې په وروستیو ورځو کې جزئیات ورکوي، خو وروستیو ورځو کې طالبانو او همدارنګه د حکومت ترمنځ زندانیانو خوشي کېدو بهیر دوام لري. د خبرو ډګر کې د حکومت له ځانه تېرېدنه او پر خپلو غوښتنو یې د طالبانو ټینګار. دغې ډلې ته نږدې سرچینې وایي ان که چیرې د زندانیانو 15,000 کسیز نوملړ له منځه یو زندانی هم په بند کې پاتې شي، د افغانانو خپلمنځي خبرې به پیل نشي. موقف امارت اسلامی واضح و روشن است. اگر یک نفر رها نشود در 5,000 نفر مذاکرات بین الافغانی آغاز نخواهد شد و امارت اسلامی افغانستان در چنین مذاکرات شرکت نخواهد کرد. د حکومت لوري چې تر دا مهاله د حکومت 420 زندانیانو سره د 2,910 طالب زندانیانو تبادله کړې. د دواړو لوریو تخنیکي پلاویو خبرو په اړه د جزئیاتو وړاندې کول مخکې له وخته بولي. افغانستان اسلامي جمهوریت دولت له پرون راهیسې 210 تنه طالب زندانیان آزاد کړي دي. دغه لړۍ به دوام پیدا کوي تر څو د جمهوریت اسقني له فرمان سره سم چې په اختر کې ورکړی و 2,000 تنه طالب زندانیان آزاد شي. د طالبانو ډلې لوړپوړو قماندانانو پر خوشي کېدو دغې ډلې ټینګار نیوکې راپارولي او دغه موضوع یې اړخیزه ګټه اخیستنه او د طالبانو ناوړه نیت بلل کیږي. معقول نیست بازی خاص ناشی از یک هدف و یک غرض و یک نیت سو را باز نشان میده. موضوع دیگه ای که دقیقا آنچه را که طالبان فعلا پافشاری داره نشست گفتگوهای بین الافغانی را مشروط به رهایی 5,000 زندانی. وروسته له هغه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ 3 میاشتې مخکې دوحه کې د سولې هوکړه لیک لاسلیک شو، د سولې خبرو راتلونکو پړاوونو پیلېدو او د هیوادوالو دغې پخوانۍ هیلې ته لاس موندلو لپاره تر پخوا هیله مندۍ ډېرې شوې. خو د دغه هوکړه لیک تر لاسلیک کېدو څه موده وروسته هیواد کې جګړه بیا ځلې هسکه شوه او د امنیت شورا د شمیرو له مخې یوازې د روژې میاشت کې 140 ملکي وګړو ژوند پیللی او 430 نور هغه یې ژوبلي ډلې دي. د افغانستان د سولې برخلیک او همدارنګه چې وروستیو کې ګامونه ورته پورته شوي څومره کولی شي د افغانستان ښاریانو لپاره د سولې زیری له ځانه سره ولري. په همدې تړاو باندې بحث کوو. سیاسي او امنیتي شنونکی حکمت الله حکمت له سویډن څخه پرلیک دی. حکمت صاحب په لومړۍ کې ډېره زیاته مننه کوم چې وخت مو راکړی. فکر کوئ په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ زندانیان تبادله شوي خوشي شوي له زندانونو څخه څومره کولی شي موږ بین الافغاني مذاکرات ته نږدې کړل سي او همدارنګه د افغانستان کې مصالحې عالی شورا هم په خپل کار پیل وکړ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه و درناوی بهیر صاحب تاسو ته ستاسو همکارانو ته او لیدونکو ته. موږ په دغه اوسني وضعیت کې چې ستاسو سره دغه بحث کوو ډېر ښه مثبت حالت روان دي، مثبت تغیرات راغلي دي سره د دغسې تخنیکي ستونزو چې تاسو په سریزه کې ورته اشاره درلودله. باور لرم چې ډېر ژر به د بین الافغاني مذاکراتو یو شکل چې کېدای سي فیزیکي حضور د دواړو لورو نه وي، موږ د دې شاهدان واوسو. البته چې تخنیکي ستونزې په دې کې شته دي. طالبان تر اوسه لا پافشاري کوي چې د دوی د 15,000 بندیانو لیست بې له استثنا څخه باید اجرا سي د حکومت له لوري څخه. ولې دا مه هېروئ چې حکومت په وروستیو کې خصوصا د ولسمشر د اختر په فرمان چې د 2,000 طالبانو د خوشي کېدو و، دا نه یوازې د ښه نیت خبره ده بلکې دا د نړیوالې ټولنې هغه رښتینې حقیقي فشارونه دي چې پر دواړو لورو باندې هم یې پر طالب لوري باندې هم یې پر حکومت باندې راوستله. دواړه طالبان حاضر سو چې خپل 15 کسیز تخنیکي ټیم
راولېږي کابل ته چې دا اوس د زندانیانو د خلاصون په پروسه کې عملا د حکومت سره همکاري کوي. زما باور دا دی چې دغسې څرګندونې د ویندویانو یا په رسنیو کې د هغوی د استازو نظریات په قطعي توګه باندې هغه پروسه چې د افغانانو جدي قطعي او وروستۍ غوښتنه ده چې باید بین الافغاني دیالوګ شروع سي او د هغه په نتیجه کې موږ لومړنۍ پرېکړه چې باید واورو هغه اوربند دی. تر اوربند وروسته بیا د پخلاینې اوږده پروسه ده چې څومره دوام کوي هغه ته افغانان ډېر تشویش نه کوي. زما باور دا دی نړیوالو ذهنیتونو ته په کتو سره تاسو وګورئ په دغه وروستیو 15 ورځو کې که تاسو وګورئ 3 ځلې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدغه دریځ تایید کړی دی. د اروپایي ټولنې استازو یوه غټه اعلامیه ورکړله همدغه دریځ یې تایید کړلی. پرون په ناټو کې د امریکا ملکي استازي همدغه دریځ تایید کړلی چې په قطعي توګه باندې باید د قطر پروسه تعقیب سي او د افغانانو بین الافغاني مذاکرات په عاجله توګه باندې شروع سي. زه ورته امیدواره یم. دلته یو پوښتنه دا ده چې د نړیوالو هر خبرې څخه د افغانستان کې د اوربند د ټینګښت غوښتنه کیږي. فکر کوئ که چیرې د فشار خبره چې تاسو ورته یادونه کړه چې پر دواړو لورو باندې نړیوال فشارونه شتون لري ولې طالبان باندې بیا په دې فشار نشته چې افغانستان کې دایمي اوربند وکړي تر څو پورې مذاکرات ته لاره پرانستل شي؟ تاسو وګورئ بهیر صاحب کله چې موږ د اوربند خبره کوو د اوربند خبره یو حقوقي پس منظر ته ضرورت لري یو ډیالوګ ته ضرورت لري او د اوربند پر شرایطو باندې توافق ته ضرورت لري کوم څه چې دغه اوس افغانان په خپل منځ کې نه لري ځکه نه لري چې موږ ډیالوګ ته داخل سوي نه یو. ما د پخوا څخه دا خبره کړې ده چې د نړیوالو جنګونو او د کوردنونو شخړو تاریخ ته په کتو سره تاسو فقط د یوې اعلامیې او یا د ولس په غوښتنه باندې نسئ کولی چې د جنگ یو لوري خصوصا دغسې لوري لکه طالب هغه دې ته راضي کوي چې هغه دې اوربند وکوي. طالب په جګړه کې خپلې ګټې لري خپل اصول لري او هغه نه غواړي چې دا هسې د میز پر سر باندې کښېږدي او وایي چې موږ دا منو. طالب په واضح ټکو باندې په وروستیو کې ویلي دي چې جګړه د فشار وسیله ده چې موږ امریکایان او افغان حکومت دې ته اړ باسو چې د قطر د پروسې موارد باید عملي سي. موږ یې ګورو چې دا پروسه دا د شروع سوې ده. هیله مو دا ده چې د ډیالوګ په شروع کېدو سره په عاجله توګه باندې هغه څه چې موږ انتظار لرو هغه دا ده چې د یوې اعلامیې په ورکولو سره د اوربند او یا حد اقل د هغه اورکم فورمول چې په 10 ورځو کې د قطر د پروسې په جریان کې د امریکایانو سره وسو طالبان دغه ته حاضر سي. حکومت هم د اوربند اصول ته غاړه کېږدي. طالبان کله کله داسې څه کوي چې نړیواله ټولنه موږ افغانان کله کله حیرانوي. د اختر د 3 ورځو اوربند واقعا زموږ دپاره یو غیر منتظره ولې ډېر خوشاینده ګام ولو. هیله مو دا ده چې طالبان د خپل سیاسي ژوند د شکل د تغییر دپاره د سیاست دپاره د افغانانو د زړونو د راوړلو دپاره هغه ځورونې چې دوی په جګړه کې افغانانو ته ورکړي دي افغان حکومت بیا هم دغسې غافلګیره کې بالاخره د یو اورکم په شکل سره دا ومني چې نور په افغانستان کې جګړه د ختمېدو حالت ته ځي. حکمت صاحب په لاندو ټکو کې راته ځواب راکړئ اوس مهال باید ډیپلوماسي څه ډول برابره شي تر څو موږ مذاکرات په سمه توګه مخ ته یوړی شو؟ لاندو ټکو کې ډیره ښه پوښتنه ده. تاسو وګورئ د صلح عالي شورا په ډیر ځنډ سره مخ ته ځي او متاسفانه چې د صلح په عالي شورا کې بیا هم همهغه بدمرغه جنگي لوري دي چې ډیر قوي دي. ډاکټر صاحب عبدالله ته دا د ولس غوښتنه ده چې باید د صلح عالي شورا ډیره ژر جوړه کړي او ډیر ملي ترکیب ولري. هیئت باید ژر دیالوګ ته داخل سي او د طالبانو څخه په یو خوله باندې موږ د جمهوریت لوري دا غوښتنه وکړو چې اولین قرارداد به دا وي چې تاسو اورکم ته یا اوربند ته راسره ولاړ سي تر څو چې موږ خپل صفوف منظم نه کړو. موږ پر طالبانو باندې فشار نسو راوستلی. پر طالبانو نړیوال فشار شته مګر د ملي د جمهوریت د لوري څخه فشار دا دی چې زندانیان باید خوشي سي دیالوګ شروع سي او د اوربند قرارداد امضا سي. ډیره زیاته مننه کوم سیاسي او امنیتي شنونکی حکمت الله حکمت چې موږ سره واصل شو. ډیره زیاته مننه کوم. تر لنډې دمې وروسته دا خبر هم لرو. هیواد کې د کرونا ویروس سعودي مزل او اخته کسانو شمیر کې زیاتوالی. حکومت پریکړه نیولې چې د کرونا ویروس پراخوالي لپاره کابل او بلخ کې ګرځ بندیز ته دوام ورکړي. افغانستان کې د کرونا ویروس د هر ورځې په تیریدو سره زیاتوالی مومي او اوس مهال د روغتیا وزارت د چارواکو په خبره چې په سعودي حالت کې دی.
د روغتیا وزارت همدارنګه د هغه کس چې د کوویډ 19 درملنې لپاره یې دارو جوړېدو ادعا کړې ده وایي چې د دې درملو جوړولو لپاره هیڅ علمي اثر شتون نه لري او د دې ادارې له تایید پرته باید هیڅوک ترېنه ګټه پورته نه کړي. ورته وخت کې بیا د کابل له اوسنیو شرایطو کې لسګونه تنه د دې شخص ملاتړ په اړه باندې په لاریون باندې هم لاس پورې کړ. د روغتیا وزارت د روغتیايي چوپړتیاو مرستیال وحید مجروح وایي ټاکل شوي د کابل او ولایتونو روغتونونو کې 22,000 بسترونه رامنځته شي او د دغو بسترونو رامنځته کېدل روغتیايي پرسونل ته هم اړتیا لري. د امیر روغتیا وزارت دغه راز وایي حکیم الکوزی هغه کس چې ادعا لري د کوویډ 19 ناروغۍ درمل یې جوړ کړی هیڅ علمي سند او د درملو د جوړولو او چمتو کولو جواز نه لري. د دې سربیره هم د ازمویښت لپاره د نوموړي له درملو بیلګه اخیستل شوې. در 24 ساعت گذشته حداقل 1112 سامپل در لابراتوارهای مختلف افغانستان مورد آزمایش قرار گرفته. 680 واقعی مثبت ثبت شده، 8 مورد فوتی داشتیم، 25 مورد شفایاب داشتیم. با این رقم مجموعاً در افغانستان تا فعلا 15205 کیس مثبت، 257 مورد فوتی و 1328 مورد شفایاب ثبت شده. که څه هم د روغتیا وزارت له خلکو غواړي څو د دغه وزارت له تاییدېدو مخکې د له دغو درملو ګټنه نه کوي، خو یو شمېر بیا پرون د حکیم الکوزي په ملاتړ او د نوموړي د لاس جوړ درملو ترلاسه کولو لپاره د پلازمینې دې برخه کې راټول شوي وو. ما بیشتر از اینکه او طبیب مقصر بدانم و حکیم مقصر بدانم، ما هزاران صدها نی هزاران هموطنی را که همین لحظه به دروازه از او کلینیک بدون تایید و جواز وزارت صحت صف بستن و هیچ ثبوتی از موثریت، ثبوت علمی از موثریت او مسئول هنوز وجود نداره، اونا را بیشتر ما مقصر میدانم. حکیم الکوزی چې ځان د کرونا ویروس ضد درملو جوړونکی بللی وایي هغه درمل چې د نوموړي لخوا چمتو شوي کولی شي د څو ګړیو په ترڅ کې د کوویډ 19 ناروغانو درملنه وکړي. خو د روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې دغه بنسټ له سپارښتنې پرته دی څوک دغه درمل نه کاروي. حکومت پریکړه نیولې ده چې کابل او بلخ ولایتونو کې د تګ راتګ محدودیت دوام پیدا کړي. دغه محدودیتونه د کرونا ویروس باندې د زیات شمیر اخته کېدو کسان له امله وضع کیږي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي نیوکه کوي چې حکومت دغه محدودیتونو پلي کېدو لپاره په سمه توګه باندې عمل نه کوي. دوی غواړي چې یا حکومت قرنطین له هرې شونې لارې څخه چې وکولی شي پلي کړي او یا هم محدودیتونه رامنځته نه کړي. ښار د عادي ورځو په څیر دی. خلک موټر د ورځې کارګران ټول حضور لري. داسې ښکاري چې د کرونا څخه هیڅ ویره هم نه لري. له دې ټولو سره دولت او د عامه روغتیا وزارت خبرداری ورکړ چې خلک باید په خپلو کورونو کې پاتې شي. د کرونا ویروس پر ضد د بیړنۍ کمیټې نوې طرحې له مخې په ښار کې باید د خلکو او موټرو تګ راتګ کنټرول شي. جفت ورځو کې د جفت پلیت لرونکي موټر او طاق ورځو کې طاق پلیت لرونکي موټر د ښار ته راشي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي نیوکه کوي چې حکومت د محدودیتونو اجرایی کېدو کې پاتې راغلی دی. ما دولت خواهش ما همی است که باید همی ازدحام کم کنند و بیروبار رفت آمد کم کنند، فاصله ها را مراعات کنند. لحاظ اقتصادی مردم ضعیف هستند، باید دولت بتونه به مردم غریب کمک کنه تا مایحتاج زندگی روزانه خود را تامین کنند. پلازمینوال له حکومت غواړي چې قرنطین جدي ونیسي او یا هم محدودیت لرې کړي. قرنطین نکنه، مردم سرگردان نکنه، قرنطین اعلام کنه. اگر نمیکن بال مردم در کار و بارش باشه. د کرونا ویروس پر ضد د مبارزې بیړنۍ کمیټې په خپلې نوې پریکړې کې ویلي دي چې دولتي ادارې د خپل کار بیا ځلي پیل کړي، خو د روغتیا وزارت سپارښتنو رعایتولو سره. دغه محدودیتونه یوازې په کابل کې نه دي، بلکې هم د روغتیایي بنسټونو مسؤلینو پریکړه نیولې ده څو قرنطین بیا ځلي پیل کړي. دغه اقدام د کرونا ویروس د لا خپرېدا له امله ترسره شوی دی. مثلا اگر کسی مریض است مشکل نداریم میتونم برا، ولی اگر کسی به خاطر چکر میاد اون با ما توقف میتونه. در مجموع خوب است که همشهران عزیز ما بفهمن که ما را همکاری بکنن در بخش قرنطین، چون قرنطین به خاطر نفع کلگی ما شما نجات کل همشهران عزیز ما هستن، اون ما را همکاری بکنن. د بلخ یو شمېر اوسیدونکي وایي د خلکو د ژوند ژغورنې لپاره په دې کار کې حکومت سره مرسته کوي.
د دې سربیره چې بېوزلۍ ډېری اړ کړي څو له خپلو کورونو څخه ووځي. شهروند ولایت بلخ وقتی ولایت بلخ فقط امروز کار میکنن شب میخورن. اگر امروز کار نکنن شب نان خوردن ندارن و اگر کمک های طرف مزارع ولایت بلخ آمدن یک کمک ما اکمالی شده. اگر دولت بیه بر از این کسایی که کارگر هستن و کسایی که دستفروش هستن دکاناشون بسته میشه قرنطین میشن بر از یک مقدار پول در نظر بگیره بر از مواد غذایی که توزیع بکنه. د هیواد په ډیری ولایتونو کې د خلکو تګ راتګ باندې محدودیت وضع شو، خو دغه محدودیت د پراخې بېوزلۍ له امله پیکه شو. تر هغه ځایه چې حکومت په خپله پرېکړه ونیوله څو قرنطین په تدریجي توګه لرې کړي. نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده. افغانستان کې لا هم ماشومان ښوونځیو ته د تګ څخه محروم دي. اسانتیاوې ورته نه دي برابرې شوي او یا هم په وړاندې باندې نور خنډونه شتون لري. د ماشومانو څخه ملاتړ صندوق وایي چې یوازې د کرونا څخه وړاندې 3.7 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخه وو، اوس مهال بیا 9.15 میلیونه ماشومان له زده کړو څخه بې برخې دي. دا چې ولې بې برخې دي، د پوهنې وزارت د دې ماشومانو د روزنې لپاره څومره ګامونه پورته کوي، راتلونکې برنامې څه دي، په اوسنۍ کرونایي وضعیت کې دوی څه ډول ګامونه پورته کوي، په دې ټولو موضوعاتو باندې په پراخه توګه باندې بحث کوو. د پوهنې وزارت ویانده نوریا نصحت را سره پر لیک دی. اغلی نصحت ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړی. غواړم وپوښتم له کرونا څخه وړاندې 3.15 میلیونه ماشومان په افغانستان کې د ښوونځیو څخه د تګ څخه بې برخې شوي وو، اوس مهال 9.15 میلیونه ماشومان بې برخې دي. دلیل تاسو څه ګڼئ او همدارنګه د دې شمېرې د راکمولو لپاره مو څه ګامونه پورته کړي؟ ډیره مننه. سلام وړاندې کوم تاسو او ګرانو لیدونکو ته. ببینید، درست است که قبل از شیوع ویروس کرونا 3.7 میلیون کودک ما در افغانستان خارج از تعلیم بودند. علتهاش هم ما بار در گفتگوهای خود ذکر کردیم که ناامنی و جنگ و وضعیت بدامنیتی 99% علت محروم ماندن اطفال افغانستان از تعلیم و تربیت. متواقع 1 یا 2% دیگه برمیگرده به ضعف‌های اقتصادی، مشکلات فرهنگی و حاکمیت سنت‌های ناپسند. این مواردی است که در قسمت محرومیت اطفال افغانستان از تعلیم و تربیت رول داشتن. البته یک قسمتی از مشکلات تکنیکی وزارت معارف هم شامل میشه. بنابراین 3.7 میلیون طفل ما خارج از مکتب بودن. اما شما در جریان هستیم که ما با نهاد تعلیم مرکزی نردبان تفاهمنامه 3 ساله امضا کردیم که بر اساس اون سالانه اطفال خارج از تعلیم نجذب. شما شاهد بودید که بیش از 80,000 طفل مهاجر و اطفال بیجا شدن تحت پوشش خدمات اضطراری وزارت معارف قرار گرفتند. در همکاری با مؤسسات دونرها این جزئی از برنامه جذب اطفال خارج از مکتب یا اطفالی که بنابر علتهای مختلف محروم از آموزش مانده بودند و در حال حاضر ما این شکل دقیقا می‌پذیریم که 9.5 میلیون طفل ما کاملا محروم مثلا از شیرخر اینا کاملا محروم نیستن. ما برنامه آموزش از راه دور رسانی بنایش گذاشتیم با اینکه وضعیت اضطراری و وضعیت کرونایی بود در یک وضعیت ناقصانه قرار داشتیم، اما تهداب یک برنامه مفید را با شتاب و عاجله گذاشتیم در از اینا و های خود دارد. طرح آموزش بدیل یا طرح تعلیم از راه دور در حال حاضر تطبیق است. نشرات از طریق تلویزیون معارف دارد. نشرات رادیویی ما هم در 34 ولایت افغانستان جریان دارد. متواقع در قسمت آغاز حضوری مکاتب دوره‌های متوسطه و دوره لیسه در تجمعات محدود و اجتماعات کوچک کار جریان دارد. ما با وزارت صحت عامه فردا مجلس خود داریم و دیدگاه و نظر اونا را هم میگیریم که آیا تدبیر حتی تجمعات محدود و یا هم تجمع 10 شاگرد در یک شعبه یا صنف درسی با رعایت فاصله‌های اجتماعی میتونه از یادگار و دلته یو بله پوښتنه، تاسو د لرې واټن خبره دلته کوله چې ورته هغه کړنه مو یا کړنلاره مو ورته برابره کړې ده. لا تر اوسه پورې هم په لرې پرتو سیمو کې حتی په خپله پلازمینه کې هم ډېری زده کړیالان له دې طرحې څخه باخبره نه دي یا هم تر اوسه پورې په رسمي توګه ستاسو له ادرس څخه پیل شوې نه ده. اوس مهال د څو میاشتې 3 میاشتې چې تېرې شوي بالاخره د دغو زده کړیالانو برخلیک څه کیږي؟ ببینیم فعالیت‌های شما و عنوان یک رسانه هم در وضعیت کرونایی تحت تاثیر منفی قرار. وضعیت کرونا در سراسر جهان قابل پیش بینی نبود.
ما نمیتونیم میره انتظار نداشته باشیم که صحت شاگرد و دانش آموز و معلم و کارمند خدماتی و کارمند اداری خود ما در نظر نگیریم و فقط بخوایم که آموزش را ارائه کنیم. به همون پیمانه که برای ما آموزش تعلیم فرزند افغانستان مهم است، به همون پیمانه صحت اینا هم برای ما مهم است. بنابراین یک وضعیت غیر قابل پیش بینی بوده. همه جهان با چالشی که امروز ما شما دست پنجه نرم میکنیم با همین چالش دست پنجه نرم میکنیم. اگر دروازه مکتب در افغانستان مسدود شده، در سراسر جهان دروازه مکتب مسدود شده. ولی ما طرح بین‌نهایت جامع و کامل را آماده کردیم که طرح ما هم تعلیمات غیر حضوری یا تعلیم از راه دور را در بر میگرفت، هم شامل برنامه تعلیمات به شکل حضوری ولی با تجمعات محدود میشد. این دو طرح را ما در نظر گرفتیم، در حالی که در اکثریت کشورهای جهان یکی از این طرح آمده تطبیق شده که بعدش نواقصش را اونا دریافت کردن و آمدن راههای دیگه را ولی ما یک طرح جامع را با توجه به وضعیت و شرایط حاکم در افغانستان و کمبود امکانات آماده کردیم و در حال حاضر ما پیش بریم. پس آگاهی لازم صورت گرفته. من نمیدونم آمار رو شما میخوایم در مورد صحبت بکنید آیا یکی یا دو فرد آگاهی نداره و دیگه کمبود امکانات بوده، ولی آگاهی هم از طریق مکاتب صورت گرفته، هم از طریق وزارت معارف صورت گرفته، هم از طریق مسجد منبر صورت گرفته. ما با وزارت طرف حج و اوقاف هماهنگ بودیم، ما مکتوب صادر کردیم و اونا در خطبه های نماز جمعه هم مولای امامان مساجد و عالمان دین در مورد طرح بدیل صحبت کردن و والدین و خانواده‌ها را تشویق کردن که امکانات را برای فرزندانشان فراهم بکنن تا اینکه بتوانند برنامه بدیل را تطبیق کنند. اما از آنجایی که برنامه نیست که 100% مکتب را بتونه به خانه شاگرد بیاره، به این دلیل شاید شهروندان ما امکاناتی هم کم داشتن و نتونستن بعضی از شهروندان ما و یا هم بعضی از دانشجویان ما به علت کمبود امکانات برنامه تطبیق بکنن ولی برنامه بدیل. اغلی نصد لدی ور اخوا د دغه ماشومانو چې اوس مهال د ملګرو ملتونو په دې تړاو باندې اندېښنه څرګنده کړې ده، طرحه څه ده د پوهنې وزارت چې دوی لپاره څومره امکانات تاسو برابرولی شي؟ اگر سوال را مجدد تکرار بکنیم چون من نتونستم بگیم. اغلی نصد غواړم په لنډ ټکو کې راته ځواب راکړئ د ملګرو ملتونو اوس مهال چې دغه شمیره وړاندې کړې ده، ستاسو د دغه کسانو یا دغه ماشومانو لپاره چې ورته د زده کړې بهیر برابر کړی شي څه کړنلاره تر لاس لاندې لرئ؟ من بیشتر خدمت شما عرض کردم. ببینید تا زمانی که تهدید ویروس کرونا وجود داشته باشد و وزارت محترم صحت اجازه آغاز حضوری مکاتب طبق روال قبلی و طبق شرایط عادی وزارت معارف نداده باشد، در اون صورت ما میتونیم آموزش شکل حضوری مثل انتخابات قبل. ډیره زیاته مننه کوم د پوهنې وزارت ویاند نوریا نصحت چې بحث کوم راسره ګډون وکړ. ډیره زیاته مننه. تر لاندې د وروسته دا خبر هم لرو. د کاپیسا د ترافیکو تنظیم آمر وژل کېدل، د اوسیدونکو له لوري یې په لاریون باندې لاس پورې کېدل. د خورشید خصوصي تلویزیون خبریال میر واحد شاه بروح جسد چې وړمه ورځ د کابل ښار د حملې موټر سرغاړې منځ چاودنه کې ژوند وبایله. تیره ورځ د کابل ښار میر بچکوټ ولسوالۍ اړوند سیمو کې خاورو ته وسپارل شو. واحد شاه 4 کاله وړاندې د خورشید تلویزیون سره خپل کار پیل کړ، خو تیره وړمه ورځ بیا د خپلو هیلو ورڅخه ژوند واخیست او همدارنګه له خپلو هیلو څخه وړاندې تیره ورځ خاورو ته وسپارل شو. خپلوان یې د حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره پورې د دې پیښې عاملین پر سزا باندې ورسوي. په دې پیښه کې 2 تنه ووژل شول او 4 تنه نور ژوبل شول. د وروستي ځل لپاره یې کورنۍ هغه ویني او د تل لپاره ورسره خدای پاماني کوي. خپلوان یې د خورشید تلویزیون د خبریال میر واحد شاه جنازه پروګو کوي او تلپاتې کور ته یې وړي. د ځوان زوی له لاسه ورکولو سره یې حال خراب شوی. د میر واحد شاه پلار د عدالت رامنځته کېدو غوښتونکی دی. 4 سال پانتینا میخونه باز 4 سال پانتین میخواه که یک جای وظیفه بگیره یا کاری بگیره که پدر مادرش آرام باشه. متاسفانه که خلوتی پانتونی بود، نقشدانهای پانتون گرفته بود که به شهادت رسیده. میر واحد شاه تیر کال پوهنتون پای ته ورساوه او ټاکل شوي و نږدې ورځو کې کوژدن شي او کورنۍ رامنځته کړي. ورور یې د زده کړو پر مهال له هغو کړکېچنو ورځو کیسه کوي چې واحد شاه ګاللي دي. 12 سال مکتب بخوان، 4 سال پوهنتون، وظیفه، کار، تحصیل، درس
آخرام به آرزوهایت نرسی. بل لور ته دې ځای کې د دغه تلویزیون د تخنیکی کارکونکي شفیق الله جنازه د خاورو غیږې ته سپارل کیږي. تحمل کردن درد دوریازی بسیار سخت است، اما چاره‌ای نداریم و به دشمنای آزادی بیانیه پیام داریم که این گونه حمله ها نمیتونه هیچگاه گلوی آزادی بیان خفه بسازه. کسی که دیروز در کنارم بود و در پهلویم کار میکرد و مصروف اطلاع رسانی بود امروز وجود ندارد. نوموړی د خپلې کورنۍ ورځنۍ ډوډۍ برابرونکی و چې د وړمې ورځې برید کې د میروایت شاه تر څنګ ژوند وبایله. خواست ما از حکومت افغانستانی است که در کار حفاظت از خبرنگارا و مسئولیتشان با جدیت کامل اقدام بکنند. دیگه شعار دادن ها بس است. اراده آهنین و عزم متین دستن در کاران رسانه ها در راستای اطلاع رسانی، در راستای مبارزه با نابرابری اجتماعی و بیان حقایق از میان نرفته است. د وړمې ورځې چاودنه کې چې موخه یې د خورشید خصوصي ټلویزیون د کارکونکو لیږدونکی موټر و، خبریال میروایت شاه امیري او د دغې رسنۍ د تخنیک برخې کارکونکي شفیق الله ژوند وبایله او 4 نور کارکونکي یې ژوبل شول. د داعش ډلې د دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. افغانستان کې د ماشومانو وضعیت په تړاو هغه څه چې ملګرو ملتونو اوس مهال دا وضعیت د ماشومانو لپاره ناوړی ګڼلی دی، پر همدې باندې بحث کوو. په افغانستان کې د ماشومانو ملاتړ صندوق ویانده مریم عطایي پر لیکه دی راسره. اغلی عطایي ډېره زیاته مننه کوم چې وخت مو راکړی. غواړم بحث پیل کړم چې څه د دې لامل شوي دي چې اوس مهال افغانستان کې د ماشومان ناوړه وضعیت سره مخ شي، هغه څه چې د ماشومانو ملاتړ صندوق اوس مهال پرې اندېښنه ښکاره کړې ده. سلامت اوسئ، ډېره مننه ستاسو سلام اوریدونکي ده او د ماشومانو د نړیوال ورځ مبارکي وایم. متاسفانه امروز روز جهانی کودک که کودک‌های افغانستان در معرض خطرات گوناگون قرار دارند. همونطور که سازمان ملل در مورد کشته شده های کودکان و همچنان تلفات کودکان در افغانستان و وضعیت متاسفانه بحران کرونا در افغانستان باعث شده که کودکان در بیشتر موارد آسیب‌های بیشتر ببینند. ما در روز جهانی کودک در افغانستان در حال قرار داریم که بیش از 7 میلیون کودک از گرسنگی و از کمبود غذا در جریان قرنطین و بحران کووید 19 در افغانستان رنج میبرند. متاسفانه تلفات کودکان در این اواخر و شدت گرفتن جنگ در مناطق افغانستان و در کابل متاسفانه کودکان را بیشتر در معرض خطر مرگ میر قرار میدهد. 3.7 میلیون کودک که از مکتب باز مانده و همچنان موارد دیگری که بیش از 2 میلیون کودک روی جاده ها کار میکنند در افغانستان و همچنان پایان بودن آگاهی در مورد حقوق کودکان در بین خانواده، ازدواج‌های قبل از وقت و استفاده های کودکان و بهره‌گیریشان در موارد مختلف و آزار و اذیت جنسی کودکان. این از مواردی است که متاسفانه هر روز از کودک افغانستان و از کودک‌های افغانستان و از اطفال افغانستان متاسفانه قربانی میگیرند. باید بگوییم که وضعیت هر روز بدتر شده میره. ما قانون حمایت از کودکان را که پارلمان افغانستان هنوز را نهایی نساختن، تصویب شده، هنوز پارلمان افغانستان نتونستن این را نهایی بسازن که با تصویب از این قانون ما میتونیم اما مواردی که مربوط کودکان میشه و موارد محافظتی کودکان و همچنان مواردی که کودکان را زمینه‌های آموزش و پرورش و زمینه‌های مسئولیتی که حکومت افغانستان و نهادهایی در رابطه با حقوق کودکان کار میکنه مکلف میداره که همون زمینه‌ها را برای کودکان تا سن 18 فراهم بسازه. ما هنوز نتونستیم یک قانون، یعنی به این معنی که اگر این قانون نهایی شود و این بره به شکل عملی و پلتفرم‌های تکنیکی که ساخته میشه که قانون در سطح مرکز در ولایات در چند وزارت سکتوری که دخیل از این موضوع هستند و مربوط از اونا میشه که اینا در تطبیق از این قانون کار میکنن. ما باید بگویم که دلته یو پوښتنه دا ده چې د افغانستان حکومت بیا د ماشومانو لپاره چې هغه تاسو اندېښنه لرئ پر دې وضعیت باندې
ولې ګامونه نه دي پورته کړي؟ که یې ګامونه پورته کړي تر کومې کچې پورې دي؟ څومره اسانتیاوې دوی د ماشومانو لپاره تر لاس لاندې نیولي او که نه دي نیولي؟ آیا تاسو له لیدلوري تاسو تر منلو وړ دي ستاسو بنسټ ته؟ ما یکی از نگرانی های کلان ما یا یکی از نگرانی های بزرگ مهمی است که متاسفانه من همونطور گفتم که وقتی قانون حمایت از کودکان وقتی قانون وجود نداشته باشه و حکومت پاسخگو بداره و نهادهایی که در رابطه با کودکان کار میکنن رو پاسخگو بداره و اونا را مسئولیتشان تعیین و تشخیص کنه، ما نمیتونیم که یک مکانیزم درست برای فراهم ساختن خدمات و وضعیت کودکان داشته باشیم. خود از این قانون وقتی تصویب میشه که متاسفانه این قانون در گرو چند نفر در پارلمان افغانستان مونده که این قانون باعث میشه که تمام مواردی که مربوط کودکان از استفاده جنسی کودکان گرفته تا کودکایی که در روی جاده کار میکنن، کودکایی که از مکتب باز موندن، سرپرستی کودکان، تمام مواردی که قانون واقعا جامع است که چطور میتونه پاسخگو باشه به وضعیت کودکان. متاسفانه ما باید بگویم که وضعیت کودکان با آمدن بحران کووید 19 و شدت گرفتن جنگ در افغانستان کودکان بیشتر قربانی میگیره. ما فقط در ماه اپریل و در ماه می بیشترین قربانی را از کودکان در جریان جنگ‌ها داشتیم یا در جریان حملات انتحاری در افغانستان داشتیم. شما دیدین که در حمله شفاخانه و در همچنان در موارد دیگه در ولایت‌های مختلف ما در یک روز متاسفانه بیش از 10-15 کودک قربانی دادیم. خود از این نشان میده که هر روز وضعیت کودک‌ها بیشتر خراب شده میره. ما در اعلامیه‌های متعدد، در دادخواهی‌های متعدد از حکومت افغانستان و همچنان از طرف‌های درگیر در جنگ در افغانستان خواستیم که در جریان تمام تلاش خود به خرج بدن که کودکان در جریان جنگ محافظت شوند، در جریان جنگ محفوظ باشند و همچنان از حکومت افغانستان که پالیسی‌هایی را که در رابطه با کاهش افراد ملکی ساختن و همچنان اردو و یا نیروی امنیتی ما که در عملیات ها اشتراک میکنند مطمئن شوند که در جایایی که اینا عملیات میکنند کودکان محفوظ باشند و قوانین بین المللی که در رابطه با محافظت کودکان است باید تو در نظر گرفته شود. اما متاسفانه هنوز ما میبینیم که کودکان قربانی داده میشن. هنوز ما میبینیم که مثلا یکی از موارد دیگه اساسی است که 3.7 میلیون کودک که از مکتب قبل از کرونا بازمانده بود، حال شما ببینید که 3 ماه از سال تعلیمی جدید افغانستان میگذره، ما هنوز نتونستیم یک پلتفرم یا یک مکانیزم دیزاین کنیم که کودکان به حق اساسی و ابتدایی خود که آموزش پرورش از راه دور دسترسی داشته باشند و در 3 ماه گذشته میلیون ها شاگرد از مکتب و از حق آموزش عقب ماندن. خود از این موارد است و همچنان در جریان کووید 19 ما راهکارهایی داریم که متاسفانه کودکان مورد خشونت‌های خانوادگی قرار میگیرن یا مواردی است که خانواده از فقر رنج میبرن یا مثلا مسائل اجتماعی است. این مواردی است که خود کووید 19 باعث شده که یا همین بحران باعث شده که این وضعیت دوچند بسازه و ما امیدوار هستیم که هر چی عاجل‌تر ما خود با هماهنگی حکومت افغانستان کار میکنیم، برنامه‌ای داریم برای پاسخگویی به این وضعیت. ما امیدوار هستیم که حکومت افغانستان جامعه بین المللی که ما بیشترین کمک نیاز داریم از اون طرف بتونن حداقل اقدامات زودتر بکنن که ما بتونیم پاسخگو باشیم به وضعیتی که کودکان از این رنج میبرن. ډیره زیاته مننه. افغانستان کې د ماشومانو ملاتړ صندوق ویانده مریم عطایي چې بحث کې مو ګډون وکړ. د خبرونو دوام د کاپیسا د ترافیکو تنظیم آمر د نامعلومو کسانو له لوري ووژل شو. د کاپیسا امنیه قمندانۍ ویاند وایي چې دا پیښه نن 8:30 بجې کله چې د دې ولایت د ترافیکو تنظیم آمر سید منیر له کور څخه بهر کیږي او غواړي چې د خپل کار دفتر ته ولاړ شي، د کاپیسا مرکز سید خان سیمه کې د نامعلومو کسانو له لوري وژل شوی دی او یاد کسان هم په تیښته باندې بریالي شوي دي. شورش زیاتوي چې د دې پیښې په اړه باندې څېړنې پیل شوي دي. له دې سره بیا د کاپیسا ولایت اوسیدونکو هم د دې وژنې په تړاو باندې په لاریون لاس پورې کړی دی. دما تر دمې وروسته خبر هم لرو. امریکا کې لاریونونه د تاوتریخوالي دوام او د پولیسو له لوري د 1400 تنو نیول کېدل. د هېواد د ناخالصو پیښو
پیسو زیرمې له 9 میلیارډ ډالر څخه زیاتې شوي دي. مرکزي بانک نړیوالو بانکونو بازارونو کې د عملیاتي کمیټې اغیزمنې پانګوالۍ او مالي شرکتونه د دې کار لامل بولي. د دې بانک شمیرې ښکاره کوي چې افغانستان له 7 میلیونه ډالرو څخه زیاتې پیسې په سترو مالي بنسټونو کې پانګونه کړې دي او هر کال له دې پانګونو څخه ګټه ترلاسه کوي. د ننګرهار هوایي ډګر د لومړۍ برخې جوړېدو کار له خصوصي شرکت سره قرارداد لاسلیک شو. د ملکي هوایي چلند اداره وایي چې د دې هوایي ډګر اوله برخه نږدې 8 میلیونه افغانۍ لګښت لري او ډېر ژر به یې عملي کار هم پیل شي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د دې هوایي ډګر جوړېدل د اقتصاد او سوداګرۍ فعالیتونو کې زیات رول لري. لومړي پړاو کې د ننګرهار د هوایي ډګر ګیر چاپیریال دیوال او امنیتي څلي جوړیږي. دغه 2.9 میلیونه او 900 زره افغانۍ لګښت لري. د ملکي هوایي چلند اداره وایي چې دغه هوایي ډګر بیړنیو شرایطو او د کابل ناسم هوا حالاتو کې به د کابل هوایي ډګر بدیل وي او کور دننه او بهر ته د ختیځو ولایتونو نښلولو کې ډیر ارزښت لري. د دې سره د تکمیلېدو سره مسلسل به دویم فیز شروع کیږي چې په هغه کې د میدان رنوی، پارکینګ د موټرو او هم د تیارو، مینټیننس ګراج او همدارنګه نور ضروري تاسیسات شامل دي. یاد میدان به 4,000 طول ولري، 4,000 متره طول ولري او 1.5 متره به عرض وي. د ننګرهار هوایي ډګر جوړېدو سره د سیمې بازارونو ته د دغه ولایت د کرنیزو محصولاتو د لیږدونې زمینه به هم رامنځته شي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې ننګرهار ولایت کې ډیر کانونه په ځانګړې توګه د ټالک لوړه بیه لرونکي کاڼي شتون لري چې د ننګرهار هوایي ډګر بشپړېدو سره به بهر ته یې د لیږدونې چاره اسانه شي او د حکومت عواید به لوړوالی ومومي. در بخش ترانزیت و در بخش کارگو که زیادترین کارگوی ما از ننگرهار وارد میشه، خصوصا معدنی که در ننگرهار یعنی الفعلا اضافه 100-200 کارخانه تلک در اوجا کار میکنه و دیگه معدنات هستن فرزن که در اوجا پروسس میشه و باید به خارج انتقال داده شود. اقتصادي شنونکي هم وایي ننګرهار کې د هوایي ډګر رامنځته کېدل به د راکړې ورکړې او سوداګریزو فعالیتونو پر ډیروالي اغیز ولري. ایجاد فرودگاه‌های استاندارد، زمینه را در قسمت حمل و نقل مسافر، کالاهای با ارزش و در بعضی موارد انتقال میوه‌جات تازه میتوان نقش بنیادی در اقتصاد افغانستان داشته باشد. بنابر آن سرمایه گذاری در قسمت ساخت و ساز میدانهای هوایی گام مؤثر در امور توسعه اقتصادی کشور خواهد بود. د ننګرهار هوایي ډګر ترمینل د دغه ولایت سره رود ولسوالۍ کې د سیمه ییزو او پرمختللو انجینرانو لخوا جوړیږي چې جوړېدو سره یې کورنیو او سیمه ییزو ډګرونو ته به د مسافرانو د لیږدونې زمینه رامنځته شي. اوس هم له هېواد څخه بهر د امریکا متحده ایالتونو د پولیسو په نظارتخونه کې د افریقایي توکمه امریکایي جورج فولیټ په مرګ پسې د پیل شویو مظاهرو په 6مه ورځ تاوتریخوالی لا ډېر شوی دی. د امریکا د متحده ایالات په ګوټ ګوټ کې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د یو تور پوستي د وژنې په غبرګون کې لاریونونه لا هم روان دي. د امریکا په زیات شمیر ایالتونو کې د تاوتریخوالي، لوټمار او نارامۍ د درارولو په خاطر بندیزونه لګول شوي او د ملي ګارد ځواکونو ګمارل شوي چې حالات کنټرول کړي. تېره شپه پولیسو د اعتراض کوونکو د خواره کولو لپاره د اوښکې بهونکي ګاز او د ربړي مرمۍ څخه کار واخیست چې یو شمېر لاریون کوونکي او خبریالان پکې ژوبل شول. اسوسییټ پریس خبري اژانس د ریپورټ له مخې د پنجشنبې د ورځې راهیسې د امریکا په 1200 ایالتونو کې شاوخوا 1383 تنه نیول شوي دي. زموږ د نن ورځې خبري ټولګه همدلته پای ته ورسېده. له تاسو او قدرمنو همکارانو مننه. تر بیا الله مل شه.